ډېر کسان به داسې وي چې هغوی به په ټول عمر کې هم چېرته د مازدیګر نه مخکې 4 رکعته سنت مؤکد به چا پېژندلي هم نه وي او که چا پېژندلي وي نو هغه سنت غیر مؤکد نو چا به کړي نه وي. نو لحاظه د مازدیګر مونځ نه مخکې اوس چې مثال طور پر پروګرام نه بعد موږ مازدیګر مونځ کوو نو دا سنت مؤکد غیر مؤکد دي 4 رکعته. نو دا کول چې دي په دې کې ثواب دی او څومره ثواب دی پکې او په نه کولو کې څه ګناه نشته. څومره ثواب دی پکې یا ساتئ سنن ابي داود کې او سنن ترمذي کې او دارنګې مسند احمد کې دا حدیث مبارک د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیه وعلى آله وسلم هغې خلکو ته د رحم دعا کړې ده او حضور مبارک ارشاد فرمایي چې الله کریم ده هغې خلکو باندې رحم وکړي چې څوک د مازدیګر مونځ نه وړاندې 4 رکعته سنت غیر مؤکد کوي.